پښتو سندرغاړي صوفیه کیب پنجاب ولې پرېښی او ولې په پېښور کې سندرې وایي. دا یې څه مشکلات ورته چې هغې پنجاب پرېښودو او پېښور ته راغله. دوستانو دغه ټول معلومات راسره په دې ویډیو کې وګورئ، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره په چینل کې نوي دي هغې دې مهرباني وکړي زموږ چینل یار کلیک دې ضرور سبسکرایب کړي، خوا کې دې ورسره د ګنټۍ نښه هم ووهي. صوفیه کیب چې د پنجاب اسلام آباد اوسیدونکې ده او ډېرې سندرې یې په پښتو ژبه کې ویلي، نو همدغه وجه ده چې نن سبا یې په پښتنو کې بلها شهرت دی. صوفیه کیب د خپل فن آغاز د اردو سندرو نه کړی و، خو بیا ورته په پنجاب کې څه ستونزې وې چې پېښور ته راغله. دغه معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو صوفیه کیب د یو ښه اواز میرمن سره سره د ښکلي حسن مالکه هم ده. په همدغه وجه هغې د خپل ښکلي اواز سره سره د خپل ښکلي حسن په زور ځان ته بلها مینوال پیدا کړي او ډېر مینوال یې پښتانه دي. هغې د خپلو سندرو ویلو آغاز د اردو سندرو نه کړی و چې صوفیه کیب ته هلته دومره مقام ملاو نه شو څومره چې د هغې سوچ و. او ښکاره خبره ده په اردو سندرغاړو کې غټ غټ سندرغاړي دي، نو بیا صوفیه کیب غوندې سندرغاړي ته څوک چېرته کار ورکوي. د هغې نه پس صوفیه کیب فیصله وکړه او د پښتو سندرو طرف ته راغله. صوفیه کیب اولنۍ سندره د پښتو زما سرداره ریکارډ کړه او په ډېر لږ وخت کې په لکونو خلکو دغه سندره وکتله او ښکاره خبره ده چې په ډېر کم وخت کې صوفیه کیب ځان ته یو خپل نوم په پښتو سندرو کې جوړ کړ. دوستانو صوفیه کیب د سندرو ویلو سره سره ماډلینګ هم کوي او یوه تکړه اداکاره هم ده. صوفیه کیب له پښتو نه ورځي، خو هغه وایي کوشش کوم چې پښتو زده کړم ځکه پښتو ماله جدا مقام راکړ. دوستانو دغه د صوفیه کیب باره کې معلومات چې تاسو سره مو شریک کړو، که غواړئ دغسې معلومات تاسو سره نور هم شریک کړو هغې دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.